دوستان خدای چې روغ او جوړ اوسئ. د درسونو په سلسله کې مونږ نن شروع کوو انډسټریال انجینرینګ کورسونه او د دې کورس لپاره چې مونږ د فابریکو یا انډسټری کورسونه پوره کړو او مکمل معلومات ترلاسه کړو. اول مونږ دا لازم ګڼو چې د DLD کورس و یا ډیجیټل لاجیک ډیزاین. دا کورس مونږ سره دا فائدہ کوي چې مونږ کوم لاجیکونه چې په PLC کې جوړو یا ورته میګنیټو کې جوړو یا ریلیګانو کې، دا ټول مونږ ته په ډېر اسانه سره مونږ جوړولای شو. نو دغه د شروع لپاره مونږ بعضی موضوعګان دي چې باید د اول نه تاسو کلیر وایو. یو دا چې هر پروژه چې مونږ جوړو دا په عملی ډول او له تاسو هم هیله کوو چې هغه ځان سره څو ځله تکرار کړئ او څو ځله هغه پریکټیکل تاسو عملی وکړئ. بیا که کله چې تاسو سره چانس برابرې ده چې تاسو یو عملی انډسټریل ماشینری ته لاړ شئ، هغه کې کوشش کوئ تاسو د ټول سویچونه وګورئ، د ټول سیستمونه وګورئ او په مغز شکل سره مخکې لاړ شئ. دلته بعضې نمونې مونږ ایښي دي، لکه دغه د مونږ سره میټل سنسر ده. میټل سنسر دا میټل سنسر ده، دا ورسره ګروپونه دي، اردوینو ده، اردوینو میګا ده، دغه لیمیټ سویچ وایي. دا سویچونه دي، دا هم لیمیټ سویچ ده، دا هم یو رقم لیمیټ سویچ ده. لیمیټ سویچونه چې کوي مونږ سره فر مثال عمومي تاسو که چېرته وایي که چېرته فر مثال یو شی مونږ په یو ځای کې غواړو چې هغه ځای کې لیمیټ ختم شي یا شروع شي دغه ځای نه، بیا مونږ د لیمیټ سویچونه اډر اخلو. دا سلیکټیو سویچ ده، لکه مونږ سلیکشن کوو چې مونږ په کم حالت کې کم ماشین یا کم سیستم آن اوسي، کم سیستم آف اوسي، په هغه باندې دغه کوو. ایمرجنسي سویچ ده، دا ایمرجنسي سویچ د هر ځای پر استعمالي، کوم ځای کې فر مثال کوم ځای کې مشکل راغی، ایمرجنسي حالت راغی، یوازې مونږ دا پریس کوو، مکمل سیستم چې دغه باید ګل شي. نو دا سویچونه دي. بل مونږ سره دغه د آن آف هولډینګ سویچ ده، دا چې کله مونږ آن ووهو باید مکمل سیستم مونږ سره آن وي تر څو چې مونږ آف نه وهله، یا ایمرجنسي سویچ لګېدله او کله چې ایمرجنسي یا آف ولګي هغه سره دوباره ګل شي. نو دغه سیستمونه ان شاء الله مونږ د هر سیستم لپاره جدا طریقې او جدا فارمولې او جدا سرکټونه په نظر کې لرو. دا ټول تاسو ان شاء الله پاینده کې مونږ سټپ بای سټپ همدغسې تشریح کوو. زموږ کورسونه مونږ کوشش کوو چې په درې واړو ژبو وي، پښتو، فارسي او انګلیش، دري ژبه او انګلیش ژبه، دې لپاره چې ټول زموږ وطنداران د دې کورسونه په بهتره توګه په اسانه توګه استفاده وکړای شي. او ان شاء الله که چېرته بیا ستاسو راتګ هم وشو زموږ ټیم پورې، مونږ کولی شو دلته تاسو ته عملي هم هغه څه چې مونږ تاسو درس درکړی دی دلته تاسو مونږ چانس درکړو تر څو هغه عملي تاسو پخپله دلته جوړ کړئ. خو ان شاء الله هغې لپاره مونږ بیا وروسته پلانونه لرو، هغه بیا وروسته تاسو سره شریک کړو. اوس راځو درس لپاره. اولین درس ده نمبر سیستم. نمبر سیستم کې چې دا مونږ سره درې رقم نمبرونه دي. اول خو یو شي ته باید ډېر متوجه اوسو، د ټول لاجیک یا دغه د ټکنالوژۍ لاجیکونه چې دي چې هغه کنټرول سیستمونه جوړیږي، PLC جوړیږي یا ټول هر څه جوړیږي، هغه د نمبرینګ سیستم نه جوړیږي. چې مونږ زیاتره خلک باینري نمبر پیژني او د نور نمبرو سره کوم خاص لیوالتیا نه لري یا معلومات ورته نشته دی. باینري نمبرونه به اول راوړو چې باینري نمبرونه چې شته وایي، ډیسیمل چې شته وایي، هیګزا ډیسیمل چې شته وایي او آکټل نمبرونه چې شته وایي. دا ټول نمبرونه به نن په دې درس کې مونږ تشریح کوو. اول دا مونږ سره باینري نمبرونه. باینري یعنی دوهګوني نمبرونه. دوهګوني په دې مطلب چې یا صفري یا یوي. مونږ دغه آن آف هم ویلی شو یا ګرم او یخ هم ویلی شو، چې فر مثال په آی سي ګانو کې چې مونږ سره ټرانزسټرونه دي، هغه بیس کلیکټر ایمیټر لري، کلیکټر د ایمیټر سره وصلېږي په حالت کې چې بیس وصل شي. نو هغه ته بیا دغه ځای کې یا ګرمیږي، ګرم ته آن وایو، یا یخیږي دوباره دغه آف وایو. یا که ته چېرته لیدلی د اوتوګانو کې چې استعمال شوی هغه اتومات سیسټم چې کله هغه یخي نو هغه وصلي او کله چې اوتو ډیر ګرم شي نو هغه اتومات ځان خوشی کوي یا آف کوي. دې ته موږ زیرو سیستم وایو. نو دې کې باینري په دې مطلب چې یعنی دوهګوني سیستمونه او دا زیاتره کوډونه او هر څه چې موږ په کمیونیکیشن انجینرینګ کې استعمالوو یا په الکتریکل کې یا کنټرول سیستم انجینرینګ کې زیاتره د باینري په حساب باندې کېږي. یعنی ټول سیستم یا ټول هغه میسیجونه یا وایسونه هر څه چې دا اول مونږ کنورټ کوو باینري ته، صفر او یو ته، او هغه بیا مونږ ترانسفر کوو یو ځای ته. هغه نه وروسته دوباره بیا مونږ دوباره هغه وایس ته نه جوړوو یا پکچر ته جوړوو یا بل څه جوړوو. نو باینري نمبرونه مونږ سره کم دي، یا صفر ده یا یو ده. نو بیا مونږ دغه نور نمبرونه چې سره کم باینري ته راواړوو، ان شاء الله هغه به هم په راتلونکي لیکچر کې ووایو.
دوهم د موږ سره ډیسیمل نمبرونه چې دي زیاتره دغه ټول حسابونه چې موږ تاسو کوو دا په ډیسیمل نمبر وکړو، یعنی 0 نه تر 9 پورې استعمالوو. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دغه 10 واړه عددونه چې بیس 10 عددونه چې موږ ورته وایو، یعنی د 10 په حساب سره دي، نو دا په روزمره ژوند کې ډیر زیات د استعمال وړ دي او ټول حسابونه او اقتصادي حسابونه یا ټول نور ساينسي حسابونه چې دي دا ټول په ډیسیمل نمبر باندې کیږي. بل د موږ سره اکټل نمبر اتو ته وایي اکټ، نو هغه اتو په بیس باندې یعنی 0 نه تر 9 پورې 0 1 2 3 4 5 6 9 دا نمبرونه هم بعضی سیستمونه دي، بعضی کمپنیانې چې خپل ځان لپاره یو آی سی ډیزاین یا خپل کوډینګ یا بل څه کې هغه پر دا هم استعمالولای شي، یعنی 0 نه تر 9 پورې استعمالي. بل دا هگزاډیسیمل چې دا بیس 16 مونږ ورته وایو. بیس 16 په دې مطلب چې دلته مونږ 0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F تر اف پورې استعمالېږي. نو دلته بیا هم مونږ کولی شو چې هر رقم میسیج یا بل شي دغه سیستم ته هم راړوی شو. دا په دې مطلب چې کله مونږ کوډینګ کوو یا په سی لنګویج کې کوډینګ کوو یا په جاوا کې کوډینګ کوو یا په بل سیستم کې کوډینګ کوو، دا ټول کوډینګونه چې دي د دې نمبرونو په اساس کېدای شي. او پی ال سی و دې شیانو کې چې دا معمولا مونږ باینري ته لیوالتیا لرو، د لپاره چې باینري ډیر آسان سیستم ده، یا آن ده یا آف ده. ټول دغه پی ال سی سیستمونه زیاتره د باینري دي کوډونو څخه استفاده کوي. نو خدای وکړي چې په دې لیکچر تاسو پوره پوه شوي یې. بیا هم که چېرته کوم سوال وي کوم مشکل وي انشاءالله موږ خدمت کوو، کولی شو کومنټ کې سوال وکړئ، موږ به تاسو ته ډایرکټ ځواب کوو. ډېره مننه.